بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو پرون چې کومه واقعه را مخې ته شوه، کم پری خان چې پولیسو گرفتار کړو د هغې په هکله باندې ضمیر خان ضمیر صاحب یو څو شعرونه ویلي دي. هغه تاسو ته پلی کومه چې آیا ضمیر خان ضمیر صاحب دې ته څه جواب ورکوي. نو دغه یو څو اشعارو د ضمیر خان ضمیر صاحب په کوم کې چې پری خان هغه چې کوم کیس کړی دی، په کوم کسان چې دغه سره نیولې شوي دي، تاسو ته به یاد هم وي چې دغه سره دوه کسان هغه نیولې شوي، یو چې کوم دی هغه بیا تاڼې ته ویوړلی شو او یو هغه په موقع باندې تښتېدلی دی. د دې نه پس چې کوم دی زمونږ په خیبر پښتونخوا ولس چې دي هغه هم په دې باندې ډېر زیات یو ښه اظهار کړی دی. ویلي دي چې داسې کوم پولیس داسې کاروایي کوي دا چې کوم دی د سره فحاشي چې کوم دا به نور هم ختمه شي. دې نه علاوه پولیسو چې کوم دی مزید سرچ اپریشن هم په مردان سیمه کې شروع کړی دی د داسې قسمه بې حیایي، فحاشۍ خلاف او په کوڅه باندې هغه ګرځي چې پکې کم لیډي ورکرز چې دي هغه پکې هم شامل دي. تاسو په سکرین به تاسو ته ښکاري هم دی پایار چې کوم دی هغه په پری خان باندې هم هغه درج کړی شوی دی. په دې کې کوم ایس ایچ او چې دی هغه دا موقف اختیار کړی دی او هغه وایي چې د سره دوه کسان چې کوم دی هغه نیولې شوي دي. کوم نومونه هغه هم تاسو ته په سکرین باندې به ښکاري. د دې دوه کسان یو چې کوم دی هغه وتښتېدو او بل چې کوم دی هغه ګرفتار کړی شوی دی. ایس ایچ او چې کوم یې پایار کړلی په هغه کې هغه ویلی شوي دي. نو دغه ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.